ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني وایي زموږ هڅه دا ده چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل کړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال کانسو کیناګاوکا سره پارک کې وکتل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي مرستیال له جمهور رئیس څخه د یاد هیواد د نوي امپراتور د تاجګذارۍ په مراسمو کې د ګډون مننه وکړه او وی ویل دا د جاپان او افغانستان ترمنځ پراخه دوستانه اړیکې ښیي. جمهور رئیس غني له افغانستان سره د جاپان د همکاریو مننه وکړه او وی ویل جاپان د افغانستان نړیوال متحد دی چې په اقتصادي پراختیا او بیا رغونه کې لوی رول لوبولی او موږ د دغه مشارکت قدرداني کوو. جمهور رئیس وویل سوله د افغانانو لویه غوښتنه او زموږ مهم لومړیتوب دی او پایداره سولې ته یوازې د افغان دولت په مالکیت او رهبرۍ رسیدلی شو. د باعزتي او پایداره سولې د تامین لپاره له خپلو مهمو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو سره سلا مشورې کوو. د هیواد جمهور رئیس وویل طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. جمهور رئیس د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال ته وویل زموږ ټوله هڅه دا ده چې افغانستان د سیمې په اقتصادي سوداګریزي او انکشافي څلور لارې بدل کړو. هغه زیاته کړه موږ د خپل اقتصادي ودې او عوایدو زیاتولو لپاره ستراتیژي لرو او په بودیجه کې د اصلاحاتو راوستو لپاره مو پلان د عملي کېدو په حال کې دی او موږ غواړو په راتلونکو څو کلونو کې ځان بسیاینې ته ورسیږو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د جاپان استوګن سفیر د افغانستان او سیمې لپاره د جمهور رئیس د اقتصادي لیدلوري د ملاتړ ترڅنګ وویل هیواد له افغانستان سره د کرنې پراختیا او د امنیتي او اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي تر څو د افغانستان اقتصادي لیدلوری عملي شي. ښاغلي کانسو کیناګاوکا وویل هیواد د افغان دولت په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي او په افغان سوله کې د افغانستان حکومت او خلکو ترڅنګ درېږي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.